ارلمه السلام علیکم راځه راغله جوړ بخیر څنګه جوړه په خیر سات سره کړی چیرې اوس به خمال بیا ځان راځه څوک باندې شم راځه څه 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 باندې منډار کړی وای راځه را دي د شره شینګیا د شره راځه 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 دور کښېنه راسه بس دا دي چای بالا اماده کېږي ګیلاسونه پرتې دي کښېنه بس چای راوړي دا دي چای هم راغلی بس ما دي څه کیسې دي نورې خدای دې خیر کړي په ټلیفون کې خورا وارخطا معلومېدلې خیریت خو دی دا انډیواله د یو ستونزې سره مخ یم ښه ټینګ ورسره لاس ګرېوان یم تا ته خو معلومه ده چې ما نوی واده کړی دی او خو انتشان نشم وړلی یو وارې مې خپله وړله هغې زما کشر ورور ښایسته خان لیدل دي منافق هغه ور وښولم هغه جان ته بالا بیا بدخوندي جوړه شوه بل وار یې زموږ ملګري احمد مشوره راکړه پر هغې یې پسې ونیولم بیا هم بخښنې سپېلې بالا طبیعت مې په خراب نو خو تا به اول ماته ویلي وای کوچنیانو ته ورڅه مشورې درکړې هغه به ټینګ سي داسې مشوره به درکړم په زندایات باندې که ټینګ سي هو په کور کې خو به ګډوې لرئ یاره ته پسخند راوایه ګډوې خود لرو بس بلا کار سم سو یا او ګوره ګډوې وو واده څه سره وایي ګډوې وو ګډوې دا خو نو ګروزي ده دا خوني ګروزي ده دا ډېر غټ فکر غواړي ګډوې لرئ کور کې ما دې خټ شروع دي مزدورانو ته به بانه په دا ګډوو کې ورته د توبو وړم دا ګډوې راباسه توبه یې ډکوه د دې خوا چې بېرته خونې ته ځې اوبه خالي کوه شان ګډوو ته واچوه وړه ونې څنګه ونې داسې نه پر دا مې هم ټینګ کړي هېڅ کیسه نه لري وایم زړه مازې غټ کړه او بل زما دا مشورې چې دا په ذمهواري دي که هر وخت ناکامه شي راڅه وروره جواب وایي ونې رښتیا هم چې ګډوې دا خوا د کور د خوا ډکې راوباسم چې دا نو مزدورانو ته اوبه وړم خبره به د هغه جان زړه مې راباندې ښځي چې هلک څومره سم شوی دی خبره به د هغه خوا بېرته ډکې ګډوې کور ته وړم او که کامیابه شوم وسله درته وایم ستا شیریني به کښېږدي ستا کور ودان مګر دا مشوره ما د خدای دپاره درکړه زه د شیریني په کیسه کې نه یم ولې پر ما هم دا ډېرې خوارۍ چې رسېږي په ځواني کې دا چې کور خو مې ورته ویم زه د مزدورانو سرای ته اوبه وړم دا دې ګډوې خو مې ډکې راوړې ډکې د واچ ګوره ډکې چې راوړلې اول به دا د ګډوو څخه دا اوبه دغسې خالي کوي وینې دغسې دا خو چې اوس راسي چې وویني وایي تا دلته توی کړي دي اوداسې تازه کوي اوبه نه تویېږي ښه وایي ورته دا مزدوران دلې توی کړي اوداسې تازه کوي ګوره باره خو نو چې معلومې سي دا د اوداسه ثبوت باید پروت شي داسې دغه کړی لږ نه دا بل مس خالي دا خو سولې د خالي سولې اوس د خیره سره چې شو راچه اوس زه به دوکان ته ولاړ شم چې سره به راوړم نه چې راوړې ژر راوړه ژر راوړه چې به خلک چې عمر یې لږ واده وکړي باره دا ګروزۍ چمله نه یې زده دا دې رانیول ګوره دا کڅوړه اوس ونیسه دا ګوره دا دلته ورواچو بل ته پسې واچو بل ته پسې واچو چې وزن یې برابر شي داسې نه چې هلته پر پلاس کې معلومه شي هغه نه بیا څلور پنځه ورځې بس شي خو یې بس یې هغه نه ګوره دا کڅوړه چې د هر ځای مه غورځوه دا زما په کارېږي دا کڅوړې هلا ورځه ورځه دغسې ګوره زړه غټ کړه اسپغاز را پر ورځه و Oh no! څه دغه دی مزدوران ته هم د اوداسه اوبه راوړلې اوس ګډوې بېرته وړم بېرته دا خوا اوبه راوړم نور ښه زه شابه شو اوداسه موداسه پام پر کوه ته اوداسه اوبه زه څه وختونه سم سړی سوې څه کوې هره ورځ مې تلاشي نه یم خو درلې یم در وسه خو یا رنګ داسې بله کم دی داسې زیږې دی راځه غجانه دا وه هم اخر به مې والي یا جنجال مه کوه راځه ته څه وختونه سم سړی سوه غجانه څه چا مې وکړي رنګ یې څه پسې وي جناکه درواغ وایي بله کم چې څه پسې وي رنګ داسې جاړ و یا ورک کړه راځه بیا هم پام پر کوه والله غاجان ونه نیولم بل منافق ښایسته خان هم نه ونیولم پلان کامیابه سو والله هر وخت هغه طریقه د استعمالونې
خوند کوي بلای په پروت کې سره څښم دی نو اوس ما ونیسي یار د جبار اکش پلان کامیابه سو